बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। ज़ाइम डॉक्टर रईस ख़ान ज़ तاسو ته خوش آمدید وایم زمونږ په ویډیو سیریز کې په کومه کې چې به مونږ د ماشوم د مور په خېټه کې د 9 میاشتو سفر ډسکس کوو. نننۍ ویډیو د هغه سلسلې شپږمه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به مونږ په شپږمه میاشت کې د مور په خېټه کې د ماشوم په وجود او نشونما او خدوخال کې کومې تبدیلیانې راځي هغه به په تفصیل سره ډسکس کوو. د دې سره سره په شپږمه میاشت کې په پریګننسي یا حمل کې کم کمپلیکیشنز یا کومې مسلې راځي هغه به هم ډسکس کوو. زموږ سره اوسئ. په دې شپږمه میاشت کې د ماشوم د وجود د یو کریمي سبسټانس کومې ته چې ورنکس کیسیوسا ویلی کېږي د هغې نه تقریبا مکمل کور شي او که تاسو ته یاد وي دا په پنځمه میاشت کې د دې پروډکشن سټارټ شوی خو په شپږمه میاشت کې د وجود تقریبا مکمل کور شي د دې کریمي سبسټانس نه. ورسره کوم لنوګو هیرز چې دي د هغې پروډکشن هم د دې شپږمې میاشتې نه مخکې سټارټ شوی خو په دې شپږمه میاشت کې د وجود د لنوګو هیرز او د دې کریمي سبسټانس نه مکمل کور شي او دا دواړه د ماشوم د سکن حفاظت کوي. بل په دې شپږمه میاشت کې د ماشوم د سرمن یا سکن دا نوره هم پیړ شي، موټا شي، ډبل شي ځکه چې د یو نه زیات لیرز د سکن جوړ شي. ورسره د ماشوم په وجود کې د لاسو خپو او د وجود د نورو اعضا تناسب برابر شي او د ماشوم د امبریو په ځای باندې اوس یو مچور ماشوم ښکاري. د دې سره د دې سرمن نه لاندې د یو خاص قسمه وازګې کومې ته چې براون فیټ ویلی کېږي د هغې ډیپوزیشن یا جوړېدل سټارټ شي. دا براون فیټ په اصل کې حرارت یا ګرمي پیدا کوي او د دې رول کله چې ماشوم د مور د خېټې نه بهر راوځي یا پیدا شي په هغه ټایم کې دا د ماشوم د سروایول لپاره ډېر زیات اهم وي. په شپږمه میاشت کې د ماشوم مسلز یا وجې نورې هم مضبوطې شي او د لتې وهل، د مور رحم یا خېټې اګینسټ پوش کول یا هغې ته زور کول دا او نور د دې نه علاوه نور مومنټ یا حرکات هم زیات کی ځکه چې د مسلز یا وجې د مخکینی په نسبت کافی مضبوطی وي. ورسره د ماشوم د لاسو خپو د ګوتو مومنټس هم ډیر زیات شي. د هغې وجه دا وي چې د نروز او د مسلز ترمنځه کوارډینیشن د مخکینی په نسبت کافی زیات شي. د دې شپږمې میاشتې په 23مه هفته کې یو بل ایکسایټینګ ډیولپمنټ وشي او ماشوم په اول ځل باندې خپل سترګې کولاو کړي. تر اوسه پورې د ماشوم سترګې بندې وي ځکه چې د هغې ډیولپمنټ پوره شوی نه خو په دې 23مه هفته کې ماشوم په اول ځل خپل سترګې کولاو کړي او د هغې مطلب دا وي چې د ماشوم سترګه چې ده اوس ته کافي حده پورې د هغې ډیولپمنټ شوی دی. ورسره په دې شپږمه میاشت کې ماشوم رڼا ته ریسپانس ورکول سټارټ کړي. دو چې د مور په خېټه کې د ماشوم دننه په تکه توره تیاره کې وي خو که فرض که د مور دا خېټه چېرته رڼا ته مخامخ شي نو ماشوم دا هلکه رڼا سنس کولی شي او دې ته سترګې کولاولی شي یا سترګې رپولی شي یا د دې رڼا نه مخ اړوي دا ماشوم. د دې سترګو د حساسیت او رڼا ته د ریسپانس او د سترګو د مومنټ شاته وجه چې کومه ده دا اصل کې د کمپلیکس انټراکشن ډیولپمنټ دی د ماشوم د سترګې او د مازغو ترمنځه خاص کر د ماشوم د سترګو د آپټیک نرو او د دماغو ترمنځه کمپلیکس کنیکشنز جوړېدل سټارټ شي او دا کمپلیکس کنیکشنز به په مستقبل کې د دې ماشوم د قوت بصارت یا د لیدو کم قوت چې دی د هغې لپاره لازمي وي. د دې سره د ماشوم قوت سماعت یا د اورېدو طاقت د مخکینی په نسبت نور هم مضبوط شي او ماشوم مختلف اوازونو ته ریسپانس ورکول سټارټ کړي او په دې اوازونو کې خاص کر د مور او د مور د زړه اواز بیا ډېر زیات اهم وي چې هغې ته ماشوم ډېر په خوشحالۍ او ډېر اکټیولی ریسپانس ورکوي. ورسره د ماشوم اکټیولی د مور په خېټه کې د ساه اخیستو پریکټس سټارټ کړي. دو چې دی په حقیقت کې ساه یا هوا نه راکاږي خو د چیسټ مسل یا د سینې کم مسلز چې دي هغه دغه پریکټس سټارټ کړي. ورسره په دې شپږمه میاشت کې د ماشوم د پړپوس پې در پې تقسیمېدل شروع شي او یو کمپلیکس برانکیل ټری سیسټم جوړ کړي یعنی د دې پړپوس ډیولپمنټ په مستقبل کې د ساه اخیستلو دپاره سټارټ شي. او یوازې پړپوس نه بلکې د ماشوم زیاتر ارګنز یا اعضا تقریبا میچوري او که فرض کړه د دې شپږمې میاشتې په 23مه هفته کې د څه وجې نه د ماشوم پری میچورلی یا د وخت نه مخکې پیدا شي نو د ایډوانس میډیکل کیر سره د بچاو د کافي حده پورې ممکن وي ځکه چې د اعضا کافي حده پورې ډیولپ وي. د دې سره د ماشوم د اوده کېدو او راویښېدو سایکل هم سټارټ شي. کله به د ماشوم اکټیو وي، لاسو خپې به ډقوي او بیا به اکدم اوده شي او د دې وجه دا چې د کم نروس سیسټم چې دی د هغې ډیولپمنټ ډېر په تیزۍ سره سټارټ وي او اصل کې دغه نروس سیسټم دا اکټیویټیز سپورټ کوي.
د دې سره سره په د شپږمه میاشت کې د ماشوم د مور په خېټه کې دننه د یوټرس ایکسپلور کوي، په دې کې لامبو وهي را وهي، تاویږي را تاویږي. اگر چې د مور د خېټه یا د رحم یا د بچیدانۍ دا ډېره زیاته وړه وي، خو ماشوم سټل دا ایکسپلور کوي او دا ایکسپلوریشن یا دا مومنټ یا دا تاویدل را تاویدل اصل کې د ماشوم مسلز او مختلف اعضا د وخت سره سره نور هم مضبوطوي. ورسره د ماشوم په مخ باندې د مختلف جذبات او احساساتو اظهار لکه غم، خوشحالي، خندا وغیره هغه د وخت سره سره نورم نمایه کیږي، ځکه چې ماشوم د دې پریکټس کوي او د فیشل مسلز د وخت سره سره ډیولپ کیږي د دې ایکسپریشنز لپاره. ورسره د ماشوم په خپل لاسو باندې خپل مخ ټچ کوي، خپل شونډې ټچ کوي، خپل زنه ټچ کوي، خپل پوزه ټچ کوي او دا د دې لپاره چې د نروس سیستم د وجود د موجودګۍ احساس ورکوي او د خپل وجود د وخت سره سره ایکسپلور کول غواړي. په وجود کې د بهرني خدوخال د تبدیلیانو سره سره په د شپږمه میاشت کې د ماشوم په اندروني وجود یا اعضا کې هم تبدیلیان راځي. لکه مثال په تور باندې پړپوس چې دی یا لنګز چې دی هغه یو خاص قسمه داسې سلپري سبسټانس پروډیوس کول یا د هغې پیدایش سټارټ کی چې هغې ته سرفیکټنټ ویلی کېږي. دا سرفیکټنټ اصل کې د ماشوم په پړپوس یا په لنګز کې دننه کم ایر سیکس یا خالي ځګونه چې دي د هغې د کولاو ساتلو کې مدد ورکوي، کم چې به بیا ماشوم په مستقبل کې د ساه اخیستلو دپاره استعمالوي. ورسره د دې ماشوم په مازغو یا دماغو کې په ارباو کروړاو نوي نیورانز او نوي کنکشنز جوړیږي. ظاهره خبره ده چې دماغ یا مازغه د انسان یا د دې ماشوم دپاره یو ډېر زیات اهم رول لري او مختلف فنکشنز لکه احساسات، جذبات، میموري، مومنټس، کوارډینیشن او تقریبا هر یو عمل کنټرول کوي. چونکه د ماشوم په ژبه باندې ټیسټ برډز یا د ذائقې دپاره کم خصوصي سیلز چې دي هغه جوړ شوي وي، نو ماشوم چونکې په د امنیاټک فلویډ یا د ده نه چپ چاپېره چې کومې اوبه وي هغه د وخت سره سره تیروي یا د هغې نه سکه کوي، نو که په هغې کې د هغې په ذایقه کې څه معمولي خدوخال تبدیلي راغلی وي، نو د دې ماشوم د ژبې دا ټیسټ برډز هغه د دې وخت سره سره ډیټیکټ کولی شي او د مستقبل دپاره د ژبې دا ذایقه یا دا ټیسټ برډ د دې فردر ډیولپمنټ هم د دې عمل د وجې نه رو مضبوطیږي، ښه کیږي. ورسره د دې ماشوم په وجود کې د سپینو خلیو تعداد یا پروډکشن د وخت سره سره کافي په تیزۍ سره روان شي او دا سپینې خلیې به اصل کې د ماشوم د مختلف جراثیمو نه محفوظ ساتي. ورسره د دې ماشوم په وینه کې خاص قسمه کیمیکلز کومې ته چې هارمونز ویلی کېږي هغه سرکولیټ کېږي، تاویږي را تاویږي او دا اصل کې د دې ماشوم د ډیولپمنټ، نشونما او د مختلف آرګنز یا اعضا نشونما هم کنټرول کوي. د دې سره د ماشوم په پړپوس کې کم خالي ځګونه یا ایر سیکس چې وي د هغې نه چپ چاپېره د وینې رګونه جوړېدل سټارټ شي، کومې ته چې کیپلریز ویلی کېږي او دا به په مستقبل کې د پړپوس ته د وینه راوړي چې کاربن ډای اکساید ته بهر ته خارج شي او اکسیجن وینې ته لاړ شي او وینه صفا شي. دا خوا د ماشوم په شپږمه میاشت کې د مور په خېټه کې نشونما او د ډیولپمنټ مختلف پهلوګانې اوس په سم میډیکل کمپلیکیشنز باندې خبره کوو، کم چې په دې شپږمه میاشت کې راتلی شي. اولنی کمپلیکیشن دا دی چې که فرض کا د ماشوم د وخت نه مخکې پیدا شي، اگر چې د دې چانس په دې شپږمه میاشت کې ډېر کم وي، خو که ان کیس دا ماشوم د وخت نه مخکې پیدا شي، کومې ته چې پری میچور برت ویلی کېږي، نو دا خاص طور په هغه کیس کې لږ خطرناک کنډیشن وي که فرض کا د دې ماشوم په لنګز یا پړپوس کې د سرفیکټنټ پروډکشن یا پیداوار کم وي، کم چې موږ لږ ساعت مخکې ډسکس کړه، نو د هغې د وجې نه ماشوم ته یو خاص قسمه کنډیشن کیږي کومې ته چې ریسپریټري ډسټرس ویلی کېږي، چونکې د ماشوم دا پړپوس یا لنګز فلی میچور یا ډیولپ نوي، نو په دې کیس کې د پری میچور برت په کیس کې د ماشوم ته د انټنسیو میډیکل کیر یا د خاص محتاط میډیکل کیر یا د خیال ساتلو ضرورت وي. یو بل کنډیشن کم چې په دې شپږو میاشتو کې کامن دی هغې ته ګسټیشنل ډایبیټیز ویلی کېږي، په کومې کې چې د مور بلډ شوګر یا د وینې شوګر کافي زیات شي او د هغې د ماشوم پر ډیولپمنټ او نشونما باندې خاص اثرات وي. د دې هم ډاکټران په یو خاص طریقه باندې علاج کوي او د مور کم بلډ شوګر چې دی د هغې د کنټرول کولو کوشش کوي. د دې سره په دې شپږمه میاشت کې اکثر د آیرن ډیفیشنسي یا کمی هم راځي په وینه کې او اکثر مور ته د ستړي والي
یا په ساه اخیستو کې تکلیف یا مسلې وي، خو د دې علاج هم ډېر اسان دی او ډېر په اسانه طریقه باندې دا مینج کیږي. د دې سره سره په دې شپږمه میاشت کې یو بل کنډیشن هم میندو ته کیدی شي، کومه ده چې پری اکلمپشیا ویل کیږي. په کومه کې چې د مور بلډ پریشر کافي زیات وي او که فرض کړه د هغې په صحیح طریقه مینجمنټ یا علاج ونه شي، نو کیدی شي مختلف اعضا ته د هغې نه نقصان ورسي. د دې سره سره په دې شپږمه میاشت کې په میندو کې یو بل کنډیشن کومې ته چې یو ټي آی یا یورینري ټریکټ انفیکشن یا د میتیازو انفیکشن ویل کیږي، هغه هم کامن وي. بهرحال دا څومره کنډیشنز چې مونږه ډسکس کړله دا ټول مینیجبل دي او په دې ټول کیسز کې د ډاکټر سره په وخت باندې مشوره او علاج او د لایف سټایل چینجز ډېر زیات امپورټنټ دي چې د ماشوم او د مور دواړو صحت په امن کې وي او دواړو ته څه نقصان ونه رسي. دا په شپږمه میاشت کې د مور په خېټه کې د ماشوم د نشونما او د ډیولپمنټ سفر زمونږ د ویډیوز دا سیریز به جاری وي. پر روانو ویډیوز کې به مونږ د ماشوم د مور په خېټه کې د اومې، اتمې او د نهمې میاشتې د سفر حوالې سره په ډیټیل باندې ډسکشن کوو. که فرض کا زمونږ دا ویډیوز تاسو خوښه شوي وي او د دې نه اولنۍ ویډیوز د اولنۍ میاشتې نه واله د دې شپږم میاشتې پورې کم نور ویډیوز چې تاسو که فرض کا کتل غواړئ، نو زموږ چینل ته لاړ شئ او پلی لیست کې هغه هلته موجود دي، هغه وګورئ. که فرض که دا ویډیوز تاسو خوښه شوي وي دا لایک کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. میلاویږو تاسو سره په یو بله خوندوره ویډیو کې، تر د هغې پورې د الله په امان.